د همپره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالو کمولو عملی بهیر سبا پیلیږي. د واشنګټن او وسلوالو طالبانو ترمنځ له وروستیو توافقاتو باخبره کسان وایي خلیلزاد له وسلوالو طالبانو سره هوکړې ته رسېدلی چې سره له سبا به د تاوتریخوالو د کمولو عملي ورځنی بهیر چې امتحاني بڼه لري پیلیږي. تر اوسه روښانه نه ده چې د تاوتریخوالو کمولو بهیر له کومو سیمو پیلیږي، خو په دې ورځو کې به امریکا متحده ایالاتونو وسلوال طالبان او افغان لوری یو پر بل بریدونه نه کوي او د دې امتحاني توافق تر عملي کېدو وروسته به د سولې هوکړه لاسلیک او بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ویل کېږي امریکایي لوري وسلوالو طالبانو ته ویلي چې د تاوتریخوالو کموالي پر مهال له کومه پیښه رامنځته کېږي دا تخنیکي وړتیا لري چې معلومه کړي دا پیښه چا کړې. په ورته مهال پخواني طالب چارواکي وایي د وروستیو توافقاتو پر اساس واشنګټن هوکړه کړې چې د وسلوالو طالبانو 15,000 بندیان آزاد کړي. د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبانو طرحې له منل کېدو وروسته تازه د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2 ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمولو د عملي او امتحاني بهیر په پیلېدو توافق شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ له وروستیو توافقاتو باخبره کسان وایي چې تېره شپه د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي ټیم له طالبانو سره مجلس درلود او توافق شوی چې د جمعې له ورځې به د تاوتریخوالي د کمولو بهیر پیلېږي. تر اوسه روښانه نه ده چې د تاوتریخوالي کمولو بهیر له کومو ولایتونو پیلېږي، خو سرچینې وایي دواړه خواوې پر دې سره سلا شوي دي چې د تاوتریخوالي کمولو و ورځني میکانیزم په جریان کې به د افغان ځواکونو په شمول پر یو او بل بریدونه نه کوي چې د دې دورې بشپړېدو سره به د سولې هوکړه لاسلیک او بین الافغاني مذاکرات پیل شي. دواړو خواو د تاوتریخوالي د کمولو په میکانیزم باندې هوکړه وکړه. دا میکانیزم به 2 ورځې سر له سبا پیلېږي. د دې میکانیزم د سر لپاره به دواړه لوري کوشش کوي چې د دوی ځواکونه یو په بل باندې حملې ونه کړي، بریدونه ونه کړي. دې کې د افغان حکومت ځواکونه هم شامل دي. د همدې امتحاني دورې په تکمیلېدو سره به د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کېږي چې د دې هوکړه لیک له مخې نه به بین الافغاني خبرې شروع کېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې لاسلیک کېدو وروسته بل ګام بین الافغاني مذاکرات دي چې افغان سیاسي جهتونه او حکومت به له طالبانو سره په دې خبرو کې د اوربند رامنځته کولو، نوي نظام څرنګوالي او جګړې ختمېدو په باب بحثونه وکړي. ویل کېږي چې طالبانو له امریکا سره د سولې توافق تر لاسلیک وروسته د دوی د بندیانو خلاصون غوښتنې هم مطرح کړي دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د طالبانو له لوري د بندیانو خلاصون 15,000 کسیز لیست باندې د امریکایانو موافقه راغلې ده، خو دا چې د تاوتریخوالي کمولو او سولې توافق وروسته څومره بندیان ازادیږي هغه به وروسته روښانه شي. 15,000 کس لیست ورکول شوی دی. امریکایانو ته د امریکایانو توافق په دې راغلی دی. موضوع په دا رقم باندې ده چې 10 ورځې به د امریکایانو د طالبانو ترمنځ کاهش د خشونت وي، بیا به د بندیانو موضوع حل کیږي، هغه به شروع کیږي. نو دا چې په هغه منځ کې څونې خلاص بله بیا بین الافغاني ناستې وي، په هغه کې به تمدید د کاهش د خشونت وي، نو هغه وخت به معلومیږي چې هغه به په څونې وخت کې وي. حکومت د تاوتریخوالي کمولو ته د امریکا او طالبانو له نږدې کېدلو څخه رضایت ښایي، خو ټینګار یې دا دی چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر پیل وړاندې وربند وشي. په ورته مهال حکومت د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په کور دننه د سیاسي اجماع رامنځته کولو لپاره د کوششونو څخه خبر ورکوي. خو سیاسي جریانونه وایي که حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي ترکیب پر سر له سیاسي جهتونو سره همغږی نشي، له کاروان څخه به پاتې شي. وظیفه سپرده شده به وزیر دولت در امور سال تا با همگی صحبت بکنن. قبلا هم صحبت هایی به ارتباط وجود داشته. اجماع مردم افغانستان به ارتباط سال، به ارتباط دیدگاه هایشان در مورد مذاکره و سال وجود داره. در میان سیاسیون افغانستان طبعا تفاوت نظرهایی وجود داره، ولی آرزوی ما است که در آخر روز همگی زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان، زیر چتر دولت با جانب طالبان به صحبت بریم. اگر سیاسیون افراد خود تعیین کردن و ارگ نتانست که با اونا موافقه کنه، طبعا اینجا باز ارگ از کاروان میمانه دیگه. از بهتری خواهد بود که افراد خود اونا هم تعیین کنن، برای سیاسیون یک جای و با مذاکره شروع شود.
طالبان او متحده ایالات په داسې حال کې د 2 ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمولو عملی بهیر باندې هوکړې ته رسیږي چې ویل کېږي د روانې میلادي میاشتې تر پایه به د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي سولې ته د رسېدو هیلې تر پخوا ډېرې شوې دي. حامد کرزي چې د افغانستان جهادي مشر صبغت الله مجددي لومړي تلین په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وینا کوله وویل سولې ته د رسېدو هیلې پراخې شوي او تمه ده چې افغانستان ډېر ژر سولې ته ورسیږي. بلخوا اجرایي رئیس هم وایي د تاوتریخوالو د کمېدو له هوکړې کلک ملاتړ کوي او دا ګام دایمي سولې ته د رسېدو فرصت برابروي. غونډې ته د پخواني ولسمشر مرستیال یونس قانوني د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ټولو طرحو پر منسجم کېدو ټینګار وکړی. وایي که حکومت او سیاستوال تر یو چتر لاندې بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو نشي د سولې خبرې به له ماتې سره مخ شي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، اجرایي رئیس عبدالله او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو د صبغت الله مجددي د وفات لومړي تلین غونډه کې ګډون او د نوموړي پر شخصیت سربیره د سولې په تړاو هم خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې برخه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستي پرمختګونه امید بښونکي دي او هیله لري چې افغانستان ډیر ژر سولې ته ورسیږي. تېره شپه د افغانستان د سولې د امیدوارۍ غږ ډیر سو، څه عملي اقدامات پکې شوي دي او خدای تعالی دې مو ژر تر ژره ورسوي، ژر تر ژره د خدای تعالی حقیقت کې لکه زموږ مولوي صاحب محترم چې دعا کې ډېر ښکلي ول د مخ. په ورته مهال د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې برخه کې وروستي پرمختګونه هیله بښونکي دي او د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي کمېدو له توافق ځکه کلک ملاتړ کوي چې دا ګام د دایمي سولې لپاره زمینه برابروي. عبدالله وایي د تاوتریخوالي کمېدو په تړاو هوکړه افغانستان پایداره سولې ته رسوي. با همی که موافقه صورت گرفته که سطح جنگ پایین بیاید، کاهش خشونت صورت بگیره و این زمینه ساز شود برای آتشبس سراسری و بالاخره رفتن به مذاکرات بین الافغانی که نتیجهش صلح بین خود افغان‌ها باشه و ایجاد یک وضعیتی که افغان‌ها با هم و با دیگران در صلح زندگی کنند، با افکار متفاوت، با اندیشه‌های متفاوت، با طرز فکر متفاوت و کشور خود از این بلای جنگ نجات بدن یک زمینه مساعد شده. از این قدم استقبال میکنیم به حیث زمینه ساز برای صلح واقعی، پایدار و عادلانه در کشور ما. دې غونډې ته د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال یونس قانوني او د ولسمشر د ملي امنیت پخواني سلاکار حنیف اتمر د سولې لپاره د ټولو طرحو پر منسجم کېدو ټینګار وکړ او وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټول باید تر یو چتر لاندې راټول شي. یونس قانوني وایي که د بین الافغاني خبرو لپاره پر واحد او منسجم پلاوي توافق ونشي د سولې خبرې له شکست سره مخ کیږي. در مذاکرات صلح چتر جمهوری اسلامی افغانستان در یک صف واحد با طرح روشن با موضع‌گیری واحد در مذاکرات بین الافغانی شرکت کنیم. اگر ما سیاسیون را جدا تصور کنیم، دولت را جدا تصور کنیم، بعد به میز مذاکره بشینیم، از این حال ما میخوایم بگوییم که شکستتان در مذاکرات مبارک باشه. ما همه ما صلح میخواهیم، در این هیچ جای شکی نیست، ولی صلح پایدار فقط یگانه راهی را که میبینیم در حفظ نظام جمهوری اسلامی میبینیم. امید ما این است که به اتفاقی‌های که به علت انتخابات به میان آمده مانع اتحاد و اتفاق ما به خاطر صلح نشود. از حکومت محترم خود تقاضا میکنیم که به اتفاقی‌های انتخاباتی را یک سو بگذاریم. زمان از این رسیده که به زودی با هم اتفاق بکنیم و یک تیم ملی مذاکره را ایجاد بکنیم. د دې ناستې ګډونوالو د افغانستان پخواني جهادي مشر صبغت الله مجددي پر شخصیت او سیاسي هلو ځلو هم خبرې وکړې. دوی ویل چې صبغت الله مجددي سوله پلوی شخص او د خپل ژوند پر مهال د افغانستان د خلکو ترمنځ د ملي وحدت روحیې ژوندۍ ساتلو لپاره هلې ځلې کړې دي. بېشک د ملي وحدت سړی ټول افغانستان ورته یو او ټول پورا ټول د سولې غوښتونکی وو
د ترقي غوښتونکي وو په داسې حال کې چې معتقد مذهبي مسلمان وو، معتقد روحانیت په هذا القیاس، په عین حال کې علم پروره، تعلیم پروره، د معارف او د اولاد د پالنې سخت پلوی وو. د سولې وروستیو پرمختګونو ته په کور دننه خوشبینۍ داسې مهال په زیاتېدو دي چې ویل کېږي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کمولو میکانیزم باندې هوکړه شوې او سر د جمعې له ورځې به د طالبانو امریکا او افغان لوري ترمنځ یو پر بل د بریدونو نه کولو میکانیزم عملي شي. ناټو وایي هر هغه اقدام چې د تاوتریخوالو د کمېدو لامل کیږي ترې ملاتړ کوي. د ناټو سرمنشي د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو له وروستیو پرمختګونو او هر هغه اقدام چې د تاوتریخوالو کچه ورسره کمیږي هرکلی کوي. نوموړی وایي هیله لري چې د سولې روانې هڅې بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابره کړي او وسلوال طالبان هم باید دا ثابته کړي چې د خشونت کمولو عزم و اراده لري. په ورته مهال د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپیر وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالو له کموالي سره هم مهاله له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیلوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو برخه کې د پرمختګونو په لړ کې ناټو وایي د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې تاوتریخوالی کم شي. د ناټو سرمنشي د دفاع وزیرانو د ناستې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې د افغان سولې په اړه د متحده ایالاتو او طالبانو له روانو هڅو او هر هغه اقدام چې جنگ او تاوتریخوالی ورسره کمیږي کلک ملاتړ ترې کوي. نوموړی وایي طالبان باید دا وښيي چې د تاوتریخوالي او خشونت د کمولو عزم او اراده لري. د سولهییز حل لپاره د امریکا او طالبانو له وروستیو هڅو ملاتړ کوم. هر اقدام چې ورسره تاوتریخوالی کمیږي هرکلی ورته وایو. طالبان باید دا وښيي چې د تاوتریخوالي او خشونت د کمولو عزم او اراده لري، ځکه دا کار پایدارې سولې ته زمینه سازي کوي. په ورته مهال نوموړی وایي هیله لري د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره د مجددو مرستو تعهدات وشي. ینس سټولټنبرګ وایي هیله لري د طالبانو او امریکا ترمنځ روانې هڅې بین الافغاني مذاکراتو ته شرایط برابر کړي. هیله لرم د طالبانو او امریکا هڅې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمینه برابر کړي. په دې برخه کې هر اقدام چې کیږي ترې هرکلی کوو او دې برخه کې همکارۍ ته چمتو یو. بل پلو د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپیر د ناټو دفاع وزیرانو د ناستې په څنډه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي له کموالي سره هم مهاله د افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر پیلوي. د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کموالي سره له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر هم پیلېږي. طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو وړاندیز کړی. موږ منتظر یو او په دې اړه له خپلو متحدانو سره سلا مشورې کوو. د ناټو سرمنشي او امریکایي چارواکي داسې مهال د تاوتریخوالي کموالي برخه کې له پرمختګونو ملاتړ کوي چې ویل کېږي د امریکا له لوري د تاوتریخوالي کمولو طرحې تر منل کېدو وروسته توافق شوی چې د 2 ورځو لپاره د تاوتریخوالي عملي کېدو امتحاني بهیر سر د جمعې له ورځې پیل شي. په کندوز ولایت کې د منچاودنې له امله 15 ماشومان وژل شوي دي. د کندوز د والي وایند وایي دغه پیښه د دشتارچي ولسوالۍ په یو کلي کې په یو مدرسه کې شوې ده. هغه ویلي چې په دې پیښه کې 15 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره د اماین وسلوالو طالبانو په یوه مدرسه کې ایښی و چې د چاودنې له امله یې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیه وایي نور په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د حضور دوام ته اړتیا نشته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملت جوړونې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن پر هغو څرګندونو چې افغانستان هیڅ وخت واحد ملت نشي کېدی وایي دغه څرګندونې په خپله ښیي چې واشنګټن په افغانستان کې ناکام شوی او نور باید خپل حضور پای ته ورسوي. روسي چارواکي وایي اوس هغه وخت را رسېدلی چې افغانان د خپل برخلیک په اړه په خپله پرېکړه وکړي. یاد وزارت وایي افغانستان واحد هیواد دی خو امریکایي چارواکو په دې اړه منفي څرګندونې کړې دي. د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر او د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو نومان جو بایدن پر څرګندونو په کور دننه تر غبرګونونو وروسته تازه مسکو هم په دې اړه غبرګون ښودلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نور په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ته ضرورت نشته او افغانان باید په خپله د میز تر شا کیني او خپل سرنوشت وټاکي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي
د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو نومان جو بایدن د افغانستان وضعیت نه منفي برداشت اخیستی په داسې حال کې چې افغانستان یو واحد هیواد دی. زموږ په نظر دغه څرګندونو وښوده چې نور په افغانستان کې د امریکا او متحدانو د حضور دوام ته ضرورت نشته او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو وخت را رسیدلی دی. خپل افغانان باید د میز تر شا کینی او د خپل سرنوشت په اړه په خپله تصمیم ونیسي ځکه له افغانانو پرته نور هیڅوک دا کار نشي کولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د همدا راز وایي چې د امریکا د یو مهم مشر دغه څرګندونو ځکه حیران کړي چې امریکا په افغانستان کې د دیموکراتیک دولت د جوړېدو او ترهګرۍ سره د مبارزې ژمنې کړي خو ټول اقدامات یې ناکام وو. افغانستان کې د ملت جوړونې برخه کې د امریکا د یو مهم مشر دا څرګندونې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او دیموکراتیک حکومت د جوړېدو ادعاوې هم لري د تعجب وړ دي. دا ثابتوي چې واشنگټن په افغانستان کې په دې یو برخه کې هم صادقانه کار نه دی کړی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې افغانستان هیڅکله واحد ملت نشي کېدلی او په دې برخه کې پانګونه بې ګټې ده چې د خبرې په کور دننه او بهر له جدي غبرګونونو سره مخ شوي دي. د رایو د سمپالګریو تفتیش د ټاکنیزې پروسې شفافیت نشي تضمینولی. د ټاکنو څارونکي بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د رایو سمپالګریو تفتیش په اړه شوې پریکړه د ټاکنیزې شخړې د حل په برخه کې اغیزمنه نه بولي. دوی وایي ځکه د رایو د نمونهګیرۍ تفتیش څېړلو پلوي نه دي چې یوه رایه هم برخلیک ټاکونکې ده بلکې دا کار پروسه نشي تضمینولی. په ورته مهال د ثبات او همګرایو ټاکنیز ټیم ټینګار کوي چې د ټاکنو په تړاو د ټاکنیزو کمیسیونونو د کار پایله باید ټولو خواو ته د منلو وړ وي. ټاکنیز څارونکي بنسټونه د ولسمشرۍ ټاکنو او جنجالي شوې نتیجې په باب د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه پریکړه ناسمه بولي چې په ځینو مرکزونو کې یې د رایو د بیلګو بیا څېړلو په تړاو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږلې ده. څارونکي بنسټونه وایي دوی ځکه د رایو د بیلګو څېړلو پریکړې پلوي نه دي چې له یوې خوا یوه رایه برخلیک ټاکونکې ده او له بل لوري دا کړنلاره د انتخاباتي پروسې شفافیت تضمینولو سره مرسته نشي کولی. ما طرفدار نمونهگیری نیستیم به دلیل از اینکه یک رای سرنوشت ساز است. ارزش خود داره مطابق قانون اساسی. بنابراین این نمونهگیری نمیتونه تضمین کنه تمام آرایی که مشکوک است و باید تفتیش یا برای بازشماری شود. ټاکنیز څارونکي بنسټونه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي نه یوازې دا چې د رایو بیا تفتیش سره وخت له لاسه وځي بلکې کیدای شي تر تفتیش وروسته نور شکونه او تهدیدونه هم د ټاکنیزو ټیکټونو له لورې مطرح شي چې په دې صورت کې د ټاکنیز بهیر مدیریت به نور هم ستونزمن شي. موږ هم له دې اړخ نه چې وخت ډېر ضایع کېږي اندېښمن یو، هم له دې اړخ نه چې سبب په دې باندې کیدای شي نور شکونه او تهدیدونه او اتهامات د ځینو ټیکټونو خوا نه مطرح شي چې په وخت کې مدیریت کول او حل فصل کول به سخت وي. په ورته مهال د ثبات او همګرایي انتخاباتي ډله له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې کړنې او پریکړې یې باید د قانون او طرز العملونو مطابق وي او د کار نتیجه باید ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي. اعضای محترم کمیسیون انتخاباتی با در نظر داشت تمام مسائل موجود و شرایط حساس افغانستان وظایف خود را مطابق لوایح و طرز العمل‌ها و قانون انتخابات انجام داده باشند و در نهایت یک نتیجه قابل قبول برای همه طرف را در میان بگذارد. د رایو بیلګو بیا شمیرنې سره د انتخاباتي څارونکو مخالفت داسې محال دی چې له دې وړاندې د سولې او عدالت اسلامي ټاکنیز ټیکټ په ځینو مرکزونو کې له سره د انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه کړې وه. امریکایي سناتور مایکلی وایي واشنګټن د نور له افغانستانه سرتیري وباسي. مایکلی وایي اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي او ټول سرتیري خپلو کورونو ته ستانه شي. دغه جمهوریت غوښتونکی سناتور وایي دا له تاریخ تیر قضاوت دی چې ځینې خلک له افغانستانه د سرتیرو ایستل سیاسي او پوځي رسوایي بولي. هغه وایي واشنګټن 19 کاله په افغانستان کې پر جګړه میلیاردونه ډالر لګولي دي نو یو څوک دی ووایي چې څه ګټه یې کړې ده. امریکا متحده ایالاتونو ته د ترهګرۍ له اړخه پیښ ګواښونه لا هم پر خپل ځای دي. د امریکا متحده ایالاتونو پوځي چارواکي وایي د دوی امنیت تر ټولو ډیر خطر په سویلي او مرکزي اسیا کې د داعش له څانګې پیښ دی او داسې ښکاري دغه ګواښ په لنډه موده کې له منځه تلونکی نه دی.
دوی وایي د افغانستان ختیځ او د پاکستان په ځینو برخو کې د داعش غوړېدو نه یوازې امریکا بلکې ټول لویدیځ له خطر سره مخامخولی شي. دوی په ورته وخت کې روسیې او چین سره ستره سیالۍ ته په کتو په دې ټکي هم ټینګار کوي چې د نظامي بودیجې ستره برخه دې ته ځانګړې شي. طالبانو سره د سولې خبرې او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوږدو جګړو د پای ته رسولو پرلپسې ژمنو ته په کتو تمه ده چې واشنګټن به د سولې له توافق وروسته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پروسه پیل کړي. د امریکا دفاع وزیر مارکس اسپر هم تازه د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه کې ویلي چې طالبانو سره پر اوربان له توافق سره سم له افغانستانه د ځواکونو کمول پیلوي. خو د امریکا ټول سیاسي او نظامی چارواکي له دغه نظر سره موافق نه ښکاري. تازه د امریکا د سمندري جګړې په کالج کې د ستراتیژیکو او عملیاتي څېړنو د څانګې رئیس کالین اف جکسن د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي چې له افغانستان او سیمې څخه امریکا ته د ترهګرۍ له اړخه پیښ ګواښونه په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي. هغه په یو کتبي شهادت پاڼه کې ادعا کړې چې که څه هم القاعده شبکه ځپل شوې خو مشران یې اوس هم پر امریکا د بریدونو پلانونه جوړوي. موږ اوس هم په سویلي او مرکزي اسیا کې د راټوکېدونکو سلفي جهادیانو له اړخه د بهرني برید له حقیقي او اساسي خطر سره مخ یو او دغه خطر په نږدې راتلونکي کې له منځه تلونکی نه دی. که څه هم القاعده له 2000 لومړي کال راهیسې ځپل شوې ده خو له منځه نه ده تللې او د مشرانو ډېر تمرکز اوس هم په امریکا او متحدانو په بریدونو دی. هغه درز د افغانستان ختیځ او د پاکستان په ځینو برخو کې د داعش غوړېدو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې دا ډله یوازې امریکا نه بلکې ټول لویدیځ له خطر سره مخامخولی شي. د افغانستان په ختیځ او د پاکستان ځینو برخو کې د داعش د خراسان څانګې راپورته کېدو نه یوازې دا چې امریکایي او بهرني ځواکونه له جدي خطر سره مخامخ کړي بلکې د لویدیځ ټولو وګړو ته ترې خطر پېښ دی. د افغانستان لپاره باید یو مناسبه ستراتیژي او پالیسي دغو خطرونو ته ځواب ویونکې وي. دغه امریکایي چارواکی د سویلي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د تګلارې له مخې د جنگي لګښتونو له کمېدو راضي ښکاري او دې ته هم هیلهمند دی چې د 2 لسیزو د جګړه به له سیاسي لارو پای ومومي. هغه په خپل کتبي شهادت پاڼه کې د روسیې او چین سره سترو سیالۍ ته په کتو په دې ټکي هم ټینګار کوي چې د نظامي بودیجې ستره برخه باید د سیالۍ ته ځانګړې شي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. به هم ښه راغلاست او د همڅو بهرني خبرونه. د وروستیو تازه اعلان شوو شمیرو له مخې په دې هیواد کې د کرونا وژونکي ویروس د وژل شویو کسانو کچه 1355 تنو ته لوړه شوې ده. د یاد هیواد دولتي سرچینې وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د 242 تنو تر وژل کېدو وروسته پر دې ویروس د وژل شویو کسانو شمیر 1355 تنو ته لوړ شوی ده. له بله پلوه چیني چارواکو اعلان کړی چې په یاده موده کې پر دې ویروس د اخته کسانو له 14840 نویو پیښو تر تثبیت وروسته تایید شوی چې پر دې وژونکي ویروس د اخته کسانو شمیر تر دې دمه په مجموع کې 18000 تنو ته رسیدلی ده. په ایران کې د پارلماني ټاکنو لپاره کمپاینونه پیل شول. ریپورټونه وایي د ایران د نګهبانانو شورا د دغو ټاکنو له 14000 نمایندانو څخه د 6850 تنو نمایندګي د مختلفو ملحوظاتو له کبله رد کړې او د ایران د پریکړو وروستی مرجع هم چې ستر مذهبي مشر دی دا پریکړه تایید کړې ده. په ورته وخت کې د اوسني پارلمان یو سلس غړي هم راتلونکو ټاکنو ته له بیا نمایندۍ راګرځول شوي دي. د ایران پارلماني ټاکنې د فبرورۍ په 21مه ترسره کیږي. ایران ته دا ټاکنې له دې کبله مهمې دي چې له یوې خوا د هیواد له ستونزمن اقتصادي وضعیته تېرېدونکی دی او بل خوا یې امریکا متحده ایالات سره کړکېچ د جګړې د احتمال تر کچې رسېدلی دی. او ملګرو ملتونو په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند ملاتړ پریکړه لیک تصویب کړه. د دې اعلان جمن پریکړه لیک متن برېټانیا ترتیب کړی او له څو اونیو راهیسې پرې بحثونه روان ول. ماسکو د دې پریکړه لیک له متن څخه راضي نه دی او رایه یې نه ده ورکړې. د دې پریکړه لیک په متن کې په لیبیا کې د بهرنۍ جنګیالیو د حضور موضوع د روسیې لپاره د اختلاف وړ ټکی و. روسیې او ترکیه په لیبیا کې هم د سوریې په څیر د جګړې له متقابل خواو ملاتړ کوي. اوسنۍ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.